السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. د وعدې سره سم ما په یو پوسټ کې ویلي وو چې د روسیې د اوپن ډورز بورسیو په اړه تاسو ته زه یو لنډه ویډیو هم چمتو کوم او د هغه په اړه پوره معلومات درکوم. نو ټول معلومات ما نن راټول کړي دي په یو فایل کې. هر څه چې ضرورت دي هغه ما ټول راخیستي دي او په څنګ کې به یې زه تاسو ته هغه بعضې طریقې چې د اکاونټ جوړول دي، څنګه اسناد اپلوډوئ، کوم موضوعات ضرورت دي، د هغو حل لارې درته ښیم، طریقه یې درته ښیم. نو تاسو خپل اسناد ټول ورته برابر کړئ او دې بورسیې ته یو چانس دی د ځوانانو لپاره، خصوصا هغه ځوانان چې دوی د ماسټرۍ یا هم د بچلر او یا هم د ډاکټرا په سطحه کې لیوالتیا لري چې خپلې زده کړې مخته یوسي. نو دا یو ښه چانس دی، یو ښه فرصت دی د هغو کسانو لپاره. ما ټول معلومات راټول کړي دي دلته. نو هیله ده چې دا معلومات ستاسو ټول پوښتنې ځواب کړي. د روسیې اوپن ډورز بورسیې چې دي کوم ډول بورسیې دي، دا لنډ معلومات مې ورکړي چې دا بورسیې د روسیې حکومت او د نړیوالو پوهنتونونو ټولنه ورته وایي ګلوبل یونیورسټیز اسوسییشن. نو د دغو په مرسته دا بورسیې برابرېږي. تقریبا د 2018 کال راهیسې هر کال دا بورسیې راځي. د بهرنیو محصلینو لپاره مشخص نه دي چې د کوم هېواد کولی شي چې په نړیواله سطحه د هر ځینه یو محصل ورته اپلای وکړي. خوشبختانه افغانستان هم پکې شامل دی. زده کړې وړیا دي خو بورسیه فولي فانډډ یا ورته هغه ټول مصارف د بورسیې په غاړه نه دي. دې ته پارشلي فانډډ وایي، یعنې دا معنا چې د پوهنتون فیس وړیا دی، نور ستاسو مصارف اوسېدلو، څښاک او خوراک دا په تاسو باندې دي. چې دا اکثریت غلط تشریح کوي، غلط دا سوشل میډیا کې وړاندې کوي چې وړیا بورسیې دي. وړیا نه هدف دا دی چې فقط ستاسو د پوهنتون فیس وړیا دی، نور هر څه مصارف په خپل ځان مو دي. دلته ما راخیستي دي، ټول تشریح کوم. څوک کولی شي ګډون وکړي؟ هغه څوک چې د مکتب نه فارغ وي، غواړي چې د بچلر لپاره یا د لیسانس دورې لپاره اپلای وکړي، کولی شي. څوک چې لیسانس یې خلاص کړی وي، غواړي چې ماسټري واخلي، کولی شي. ماسټري یې ویلې وي، دوکتورا او یا فوق دوکتورا چې ورته وایي پاست ډاکټورل ډیګري چې دی، د دې لپاره دا کسان کولی شي اپلای وکړي. یعنې په دې معنا چې تاسو هم دا په دې معنا چې هم د لیسانس په برخه کې، هم د ماسټرۍ په برخه کې، هم د ډاکټرا په دې برخه کې کولی شي تاسو ورته اپلای وکړئ. د تدریس ژبه هم په انګلیسي ده هم په روسي. هغه به تاسو پورې اړه لري چې هلته کله تاسو زده کړې مخته وړئ په روسي ژبه یې مخته وړئ که په انګلیسي. که یې په انګلیسي مخته وړئ نو تاسو ته د انګلیسي کوم سند ضرورت نشته. کیدای شي یو ساده د انګلیسي امتحان درنه واخیستل شي خو کوم سند لکه ټافل آیلتس ته ضرورت نشته. او که چیرې په روسي ژبه باندې تاسو زده کړې مخته وړئ نو یو کال تاسو باید هلته چې کله ځئ د روسي ژبې کورس ونیسئ یا مخته یوسئ چې هغه هم خپله بورسیه تاسو ته برابروي. کومې څانګې پکې شاملې دي؟ دلته ما ټولې راخیستې، تقریبا 14 برخې دي. ریاضي او مصنوعي ځیرکتیا آی برخه ده، بیولوژي او بایوټیکنالوژي ده، سوداګري او مدیریت برخه ده، کیمیا او ساینس دی، طب دی پکې، عامه روغتیا، کمپیوټر ساینس، ډیټا ساینس، اقتصاد، ارواپوهنه، انجینري او ټیکنالوژي، د فزیک برخه، سیاست او نړیوالې اړیکې چې دي، روسي ژبه. دغه هغه برخې دي چې په دې بورسیې کې شاملې دي. کولی شي ورته هم لیسانس، هم ماسټري، هم ډاکټرا په برخه کې ورته نوم لیکنه وکړي. پوهنتونونه دلته موږ راخیستي دي، کوم پوهنتونونه پکې شامل دي؟ ما یو څو دانې راخیستي. پوهنتونونه ډېر دي. نو دا یو څه مشهور پوهنتونونه لکه د مسکو دولتي طبي پوهنتون دی، فرست مسکو میډیکل یونیورسټي ورته وایي، ایچ سی پوهنتون دی، آی ټي مو پوهنتون دی. دا ډېر دي. دا چې کله تاسو سایټ ته لاړ شئ هلته ټولو پوهنتونونو لیست شته. د بورسیې امتیازات څه دي؟ د پوهنتون فیس وړیا دی، یعنې کوم پوهنتون کې چې تاسو زده کړې کوئ فیس نه لري. که چیرې په انګلیسي زده کړې مخته وړئ نو د انګلیسي سند ټافل آیلتس ته ضرورت نشته. او بل امتیاز یې دا دی چې تاسو ته ناچیزه 2000 روسي روبل پیسې معاش درکول کېږي میاشتنی د بورسیې لخوا، چې دا فقط دغومره کفایت کوي چې ته کولی شي خپل یو د اوسېدو ځای برابر کړي یا لیلیه برابره کړي. نور دغه لیلیه او خوراک، څښاک او په داخل کې هلته سفرونه له یو ځای بل ځای ته تګ، دا مصارف ټول د محصل په غاړه دي. حتی له دې ځای نه تګ او راتګ، ټکټ او د ویزې چې کوم فیس راځي دا ټول په محصل باندې دي. یوازې د پوهنتون فیس وړیا دی او کوم ناچیزه معاش چې درکول کېږي بس، نور هر څه د محصل په غاړه دي، مخته به یې وړي. د ضرورت وړ اسناد څه شي دي؟ کوم اسناد تاسو باید ځان سره ولرئ؟ پاسپورټ او یا تذکره.
که پاسپورت لرئ ښه خبر ده پاسپورت اپلوډ کړئ، که یې نه لرئ تذکره ښه آپشن دی، مشکل ستونزه حلوي. د لیسانس لپاره که غواړئ نو ستا د مکتب شهادتنامه ضرور ده باید ولرئ. بله خبره دا هم کړې ده که اوس شهادتنامه نه لرې نو کولی شي یو تصدیق پاڼه څه واخلې چې ته په راتلونکو څو میاشتو کې فارغېږي، یعنې د مکتب د دورې په آخري کال کې شتون لري او یا ماسټرۍ لپاره د لیسانس آخر کال دی. دا هم ستونزه نشته، کولی شي تاسو یو تصدیق د پوهنتون د مکتب څخه واخلئ چې د محصل سږ کال فارغېږي، ځکه دا بورسي چې دي تقریبا 1 کال پروسه لري تر څو تاسو هغه فاینل نتیجې ته ورسېږئ، امتحان کې کامیاب شئ او بالاخره لاړ شئ. نو دا تقریبا 1 کلنه پروسه ده. د ډاکټرا لپاره د ماسټرۍ سند ضرور دی. دا اسناد به برابروئ د PDF په شکل، سکن کوئ به ځان سره به د سافت په شکل برابروئ. انګیزه لیک ورته وایي یا موټیویشن لیټر ورته وایي، دا به تاسو یو خوندور موټیویشن لیټر برابروئ. موټیویشن لیټر کې بعضې موضوعات شاملېږي چې تاسو ولې دا بورسیه انتخابوئ، که چیرې دا بورسیه انتخابوئ تاسو کوم فیلډ انتخاب کړی دی، په دې فیلډ کې به څه موخې لري، د څه لپاره غواړئ چې دا ماسټري په دې پوهنتون کې یا په روسیه کې مخته یوسئ. خلاصه تا ته دغه انګیزه له کومه شوله چې ته دغه ماسټري په دې پوهنتون یا په دې بورسیه کې مخته وړئ. دا به تاسو په انګلیش منظم ولیکئ، جوړ به یې کوئ. اوس سهولت دی، د انټرنیټ سهولتونه دي نو اسانه پیدا کېږي، کولی شئ موټیویشن لیټر تاسو خپله برابر کړئ. د دې ترڅنګ نور ستاینلیکونه اسناد ډېر ضرور دي چې ستاسو په لومړۍ مرحله کې د کامیابۍ تضمین کوي، چې په هغې کې کاري تجربې دي، په مکتب دوره کې، د پوهنتون په دوره کې یا په هره دوره کې کوم علمي دوره کې چې تاسو تر دې دمه راغلي یئ، تقدیر شوي یا ستاینلیک درکړل شوی دی د کومې ادارې لخوا، د مکتب لخوا، د پوهنتون لخوا، مقالې لرئ، اوس کارمند د کار کې کاري تجربې دي، دغه ټول تاسو واخلئ، سکن یې کوئ، زه به درته په ویډیو کې ښیم، اکاونټ کې اپلوډ کړئ. دا ټول ستاسو په کامیابۍ کې ډېر رول لري. بعضې وایي په انګلیسي وي که په روسي وي که په هر ژبه چې وي پروا نه کوي، فقط ستاینلیک او کاري تجربې وي، که پښتو دري هم وي مشکل نشته. دا مو چې ټول برابر کړل، په دې شرایطو برابر وئ نو لاندې به راشئ. پروسه یې څه ډول ده؟ اول اکاونټ جوړېږي. زه لینک در سره شیر کوم په ډسکرپشن کې، په کومنټ کې، تاسو بیا هغه لینک واخلئ، په یو براوزر کې پیسټ کړئ او اکاونټ درته راخلاصېږي. اول اکاونټ جوړول دي چې زه په ویډیو کې درته ښیم څنګه اکاونټ جوړ کړئ. چې کله اکاونټ جوړ شي بیا دې ته پورټفولیو وایي، چې تاسو هغه پورټفولیو خپل پروفایل ډکوئ، یعنې مثلا خپل مشخصات درنه غواړي هغه به لیکئ، سره د اسنادو، سرټیفیکیټونه، مقالې، کومې لاسته راوړنې چې لري، دا ټول اسناد همغه ځای کې اپلوډ کېږي. چې دا کله پای ته ورسېدل دا سبمیټ کوئ. بیا د لومړۍ مرحلې چې دی دا ده چې همدغه پورټفولیو یا د همدغه اسنادو مطابق ستاسو دغه ټول فایلونه ارزیابي کېږي. خو یو شی بل هم دی چې دلته زه دا باید همدا اوس اضافه کړم. انټرنس ټیسټ ورته وایي، دلته به یې ولیکم انټرنس اګزام دی، یعنې تاسو چې کله نوملیکنه کوئ یو امتحان درنه اخیستل کېږي، عین د همدغه ثبت نام په جریان کې. دا امتحان چې دی 3 چانسه لري، یعنې که یو ځل چانس کې تاسو پاتې راځئ، دوهم هم لرئ، دریم چانس هم لرئ. زه درته په ویډیو کې بیا ښیم. دا امتحان ستاسو د هغه فیلډ مطابق راځي. که ته لیسانس لیسانس په برخه کې دا اکاونټ مخته وړي، مثلا لیسانس غواړې چې مخته یوسې، نو چې کوم فیلډ انتخابوي، د مثال په ډول ته طب انتخابوي، نو تا ته به اکثریت پوښتنې طبي راځي. که ته مثال اکنامک برخه انتخابوي نو تا ته به د اکنامک ریلیټډ کوم پوښتنې دي دا به درته راځي. دا امتحان چې دی ډېر جدي نه دی، یعنې داسې ازموینه نه ده چې تاسو ورته تشویش وکړئ او یا وایي چې که پاتې شم دا به څنګه شي. یعنې تاسو کولی شئ نور همکارۍ شاوخوا واخلئ تر څو د امتحان پاس کړئ. کومک کولی شئ، مثلا لنډه کې وایم نقل کولی شئ پکې. دا دومره جدي نه دی دا امتحان، دا خاص د دې په خاطر دی چې ستاسو د ثبت نام پروسه تکمیله شي، او 3 چانس هم د همدې په خاطر درکړي چې یو محصل وکولی شي په 3 ځلو چانسو کې د امتحان پاس کړي. دا به د هرې رشتې فرق کوي، بعضو ته 10 پوښتنې، بعضو ته 40 پوښتنې راځي، 4 ځوابه دي، هغه به ټول حلوئ او اخر کې به یې سبمیټ کوئ. له دې درېیمې مرحلو نه چې تېر شوئ، ستاسو اکاونټ سبمیټ کېږي، اسناد مو لیږل کېږي. بیا دا لومړۍ مرحله کې ستاسو همدغه اسناد ټول ارزیابي کېږي، ټول د دې هغه پروسس مخته وړل کېږي. په 2مه مرحله کې چې کله تاسو اسناد ارزیابي شول او په دې برخه کې کامیاب شوئ، چې هغه تاسو ته ایمیل در راځي
چې کله په لومړۍ مرحله کې کامیاب شوئ چې د اسنادو مطابق تاسو کامیابیږئ نو په دوهمه مرحله کې بیا تاسو نه امتحان اخیستل کیږي دا امتحان چې دی آنلاین امتحان دی او دغه امتحان چې ما مخکې وویل چې د ثبت نام په پروسه کې اخیستل کیږي دې سره ډیر فرق لري دا نو ستاسو هغه د دغه بورسیې د کامیابېدو آخري فاینل نتیجه ده یعنی که په دغه دویمه مرحله امتحان کې تاسو کامیاب شوئ نو تاسو د بورسیه لاسته راوړئ بیا له دې نه وروسته تاسو ته کوم خنډ کوم امتحان هیڅ نشته او که چیرې خدای نخواسته په دې ازموینه کې تاسو پاتې راځئ نو تاسو بورسیه له لاسه ورکړئ دا آنلاین اخیستل کیږي دا بیا ډېره تشریح لري چې بیا له خیره کوم محصلین دې برخې ته کامیابیږي او آنلاین راځي بیا به هغه په همغه وخت کې موږ ورته لارښوونه وکړو دا هم په همغه هره برخه کې چې تاسو لیسانس اخلئ یا ماسټري اخلئ د همغې برخې مربوطه پوښتنې تاسو ته راځي البته په انګلیسي ژبه دا موضوعات شول مهالویش برخې ته چې راشئ دا فعلا د سپتمبر اوس خو سپتمبر شروع دی سپتمبر په اوله د دې نوملیکنه پیل شوې ده او کولی شي خپل اسناد د نومبر تر 14مې پورې خپل اسناد ټول اپلوډ کړي یعنی تقریبا یوه نیمه میاشت تاسو لا ډېر وخت لرئ چې د خپل اسناد ټول اپلوډ کړئ تقریبا 2 میاشتې وخت لرئ تر 14 د نومبره چې کله تاریخ پوره شي بیا تاسو اسناد نشئ اپلوډولی بیا دا د مرحلې چې دا مرحله بیا د ارزیابۍ لپاره ځي چې په 28 د نومبر په 28 د نومبر تاسو ته د لومړۍ مرحلې نتایج راځي که څوک پکې کامیاب شو بیا د دویمې مرحلې ازموینه شروع کیږي چې د دوهم نه نیوله تر 15 د ډسمبر دا امتحان اخیستل کیږي او د لیسانس او ماسټرۍ وروستی نتایج چې دی بیا په 13 د ډسمبر تاسو ته دې نتیجه راځي چې تاسو په ازموینه کې کامیاب یئ که پاتې یئ که چیرې د ډاکټرا لپاره م اپلای کړئ د دو نتایج بیا په 28 د فبرورۍ آخري نتایج راوځي نو چې کله تاسو دې برخه کې کامیاب شوئ بیا وروسته د اسنادو ترجمه او نورې پروسې دي چې هغه وروسته د ازموینې د کامیابېدو څخه دا فعلا هغه مهم موضوعات دي چې تاسو اوس غواړئ د بورسیې ته اپلای وکړئ نو کوم اسناد څه ضرور دي دغه مهم موضوعات دي چې تاسو باید له ځانه سره ولرئ نو د دې لپاره زه راځم تاسو ته دا د بورسیې د اکاونټ جوړولو مکمله طریقه ښیم دا چې ویډیو ډېره اوږده کیږي نو په همدې ویډیو کې زه فقط د همدغو معلوماتو باندې دا بسنه کوي چې فقط د همدغه روسیې هېواد هغه مهم کوم اسناد ورته ضرور دي دا په دې کې تاسو برابر کړئ بله ویډیو انشاءالله زه هغه ثبتوم چې په هغې کې به تاسو د اکاونټ جوړول او د اسنادو اپلوډول مکمله طریقه وښودل شي نورو سره یې شریکه کړئ د ځوانانو سره یې شریکه کړئ تر څو ټول ترې خبر شي هغوی هم وکولی شي په دې بورسیه کې ګډون وکړي یو آزاد رقابت دی هغه څوک چې استعداد لري وړتیا یې لري کولی شي دا بورسیه ترلاسه کړي او خپلو موخو اهدافو ته پکې ورسیږي نو ستاسو له مالتیا نه هم مننه نو دا و د نن ورځې موضوع